बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ाइम डॉक्टर रईस खान तاسو ته خوش آمدید وایم زمون په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به مونږ د مور په خېټه کې د ماشوم د 9 میاشتو د ډیولپمنٹ او د نشونما سفر ډیسکس کوو. نننۍ د دغه سلسلې ومه ویډیو دا او په نننۍ ویډیو کې به مونږ په ومه میاشت کې د ماشوم په وجود په خد او خال کې چې کومې تبدیلیاں راځي هغه به ډیسکس کوو. نو بغیر د سوخ ځای کولو نه خپل ویډیو سٹارټ کوو. زموږ سره اوسئ. په دې اومه میاشت کې داسې چل وشي چې د ماشوم د برین یا مازغه دا نور هم غټېدل شروع شي او په دې کې فولډز جوړ شي، یعنی دا کوتونه پکې جوړ شي. دا فولډز پکې ځکه جوړیږي ځکه چې په کوپړای کې سپیس یا خلا یا ځای کم دی، نو چې په دې کم ځای کې دا دماغ په یو افیشنټ او په صحیح طریقه باندې راځي شي. د دې نه علاوه په دې دماغو کې نوې نیورال کنیکشنز جوړیږي او دا نوې نیورال یا نیورون کم کنیکشنز چې دي دا د ماشوم په دې ارلی سنسیشن سنس کولو کې یا پروسس کولو کې مدد ورکوي. لکه ماشوم د مور په خېټه کې په دې امنیاټیک فلویډ کې پروت دی، د دا سنس کول شروع کړي. د دې نه علاوه د امنیاټیک فلویډ تیری نو د تیرولو دا سنس، د دې نه علاوه د خپل مخ ټچ کوي دا سنس، دا واړه عملونه چې کوم دی دا د سنس کول شروع کړي او دا د اصل کې د مستقبل د فردر میموري پروسیسینګ یا د نیورونل یا د برین کوم اکټیویټي چې دا په مستقبل کې د هغې لپاره تیارول شروع کړي. په دې اومه میاشت کې ماشوم یو بل ریسپانس هم سټارټ کړي چې هغې ته سټرانګر سټارټل ریسپانس ویلی کېږي. په دې کې ماشوم एकदम د خپل دواړه لاس او دواړه خپې کولاو کې بیایي په خپل ځان پورې راونیسي او دا عمل دوهراوي. د دې نه علاوه ماشوم بار خپل سترګې کولا وهل هم سټارټ کړي، دو چې د کم نظر چې دی دا اوس هم ډېر زیات کمزور خو دا سترګې کولا وهل اصل کې د سنسري یا د نیورونل ډیولپمنٹ انډیکیشن ورکوي چې د نیورونل ډیولپمنٹ شروع دی. د دې نه علاوه ماشوم د مور په خېټه کې د بهر ناکم مدم لایټ یا رڼا چې راځي د هغې سنس کول هم سټارټ کړي او دا اصل کې د نیورونل ډیولپمنٹ انډیکیشن ورکوي. د دې نه علاوه په دې اومه میاشت کې د دې ماشوم کم انر ایر چې دی هغه هم کافي حده پورې ډیولپ شي او دا ډېر زیات امپورټنټ وي د وجود د اورینټیشن بیلنسنګ او سټیبلیټي دپاره. که فرض کا دا ډیولپ نه یا دا کار نه کوي نو انسان ته په ودرېدو کې، په حرکت کې، په ګرځېدو کې د کې ډېره غټه مسله او انسان خپل بیلنس نشي برابرولی. د دې نه علاوه د دې ماشوم په پړپوس کې دننه ایر سیکس ډیولپمنټ هم شروع شي، یعنی د هوا داسې پوکڼۍ یا وړې تیلۍ د دې ډیولپمنټ هم سټارټ شي او دا چې دی دا به د ماشوم ته په مستقبل کې د ساه اخیستو او د اکسیجن ریټین کولو او وینې ته د صفا اکسیجن ورکولو کې مدد ورکوي. اگر چې په دې اوسني وخت کې ماشوم د اکسیجن لپاره ټوټلی په خپل مور او د مور سره اټیچ کوم پلیسنټا چې د په هغې باندې منحصر دی، خو دا په مستقبل کې دا ایر سیکس یا د لنګز یا د پړپوس د ماشوم په ساه اخیستلو کې مدد ورکوي. ورسره په دې پړپوس کې دننه د یو بلې مادې پروډکشن یا پیدایش سټارټ شي چې هغې ته سرفیکټنټ ویلی کېږي او دا سرفیکټنټ اصل کې په دې پړپوس کې چې کمې ایر سیکس مونږ یادې کړې یا د هوا د وړې پوکڼۍ چې دي د دې په کولاو ساتلو کې مدد ورکوي او د دې دا کولاو ساتل به په مستقبل کې کله چې دا ماشوم پیدا شي نو په ساه اخیستلو کې مدد ورکوي، کم چې د ژوند لپاره د ساه اخیستلو لپاره یو بنیادي او ډېر اهم څیز دی. د دې سره د مور په خېټه کې دننه د ماشوم چې کم دی دا د ساه اخیستلو پریکټس هم کوي. دو چې دی په اصل کې ساه نه راکاږي خو د مور په خېټه کې دننه دا کم امنیاټیک فلویډ چې دی دا کمې اوبه چې دي دا سکي پړپوس ته یې ننباسي او واپس یې راړتي. نو دا اوبه څښل او واپس راړتول دا اصل کې د پړپوس او د دې سره دا کم مسلز چې د ساه اخیستلو دپاره د دې په ډیولپمنټ او د دې په مضبوطېدو کې ډېر اهم کار ورکوي او په مستقبل کې به دا ماشوم ساه اخیستلو ته تیاریږي. د دې سره د دې ماشوم په دې وجود کې د وازګې مقدار نور هم زیات شي او د سکن یا سرمن چې دا همواره شي او اصل کې دا وازګه به په مستقبل کې د دې ماشوم د پیدایش نه بعد د وجود په ټمپریچر ریګولیشن کې ډېر اهم کردار ادا کوي. ورسره دا ماشوم چې کم دی د وجود نور هم بیلنس شي. مخکې د ماشوم لږ نه خاصه تن وي، نری وي، خو په دې میاشت کې د وجود د مختلف حصو ترمنځ کوم بیلنس چې دی
دا برابر شي. د دې سره سره د مور په خېټه کې دننه موومنټس یا کیکس یا لتې وهل، لاس او خپې وهل دا نور هم زیات شي، ځکه چې د ماشوم دا مسلز او بونز نور هم سټرانګ وي، نو د ده دا اکټیویټیز په دې حساب سره زیات شي. د دې علاوه د ماشوم د خپلو لاسو ګریپ یا د خپلو لاسو د مسلز کم سټرنګ چې دی هغه هم ازما وهل سٹارټ کی، او د دا کوم امبلیکل کارډ چې دی کوم چې د مور سره نښتی وي، کوم ته چې مونږ نوم وایو، هغه هم دی په زوره نیسي رانیسي او د خپلو لاسو زور پې څاري. د مور په خېټه کې دا ماشوم خپل پوزیشن چینج کوي، را چینج کوي، او د دې سره د وجود د مسل سټرنث مضبوطیږي. د دې ماشوم د لاسو دا ګوتې چې کم دي د دې دا نوکونه لږ نور هم اوږده شي، او د دې سره سره د ماشوم د سر ویښته د مخکیني په نسبت نور هم لوی شي. چې څومره وخت تېرېږي، خاص کر په دې 2مه میاشت کې د مور په خېټه کې کم سپیس یا خالي ځای چې دی دا راکم شي، دا په دې ماشوم باندې راتنګ شي، او د دې د وجې نه د ماشوم دا پوزیشن چې دی دا کرلی شي، یعنی کرل پوزیشن شي. دا ماشوم خپل لاس او خپې د خپل سینې طرف ته راغونډ کی، او دا د دې وجې نه چې دی په صحیح طریقه په د لږ سپیس کې د مور په خېټه کې راځای شي. ښه که اوس مونږ په سیلولر لیول یا په نور گهرایه باندې په خلیاتي تبدیلیانو باندې بحث وکړو، نو په مازغو کې چې کوم نیورل کنیکشنز دي یا نیورل سیلز دي، نو دا په میلیونو کې نوي نوي نیورل کنیکشنز یا نیورل سیلز جوړیږي چې دا په مستقبل کې د ماشوم د دماغ په نشونما، په سوچ، په تھاټ پروسس، په میموري وغیره کې مدد ورکوي. د دې نه علاوه د ماشوم په د پړپوس یا لنګ کې دننه سپیشل لنګ سیلز وي، خلیې وي، چې هغه د سرفیکټنټ په پیداوار یا پیدایش کې حصہ اخلي. دا سرفیکټنټ چې دی نو دا د ماشوم په لنګز یا پړپوس کې دننه چې کم ایر سیکس دي، کم چې په مستقبل کې د ساه اخیستو یا په وینه کې د اکسیجن میلاوهلو کار کوي، د هغې په کلاو ساتلو کې مدد ورکوي. د دې نه علاوه په د ماشوم کوم فیټ سیلز چې دي د هغې پیداوار هم سیوا شي، او دا فیټ سیلز به په مستقبل کې د انرژي یا د توانایۍ په سټوریج او د ماشوم په ټمپریچر ریګولیشن کې مدد ورکوي. د مور او د ماشوم ترمنځ د معلوماتو تبادله یا کمیونیکیشن په هارمونل سیګنلینګ باندې کیږي، او دا هارمونل سیګنلینګ د ماشوم په گروث، ډیولپمنٹ او د په مستقبل کې د پیدایش نه بعد د ژوند د تیاری لپاره د وجود تیاروي. د دې نه علاوه د ماشوم کم ایمیون سیستم چې دی هغه ارلی ایمیون سیلز د هغې ډیولپمنٹ سټارټ کی، او دا ارلی ایمیون سیلز چې دی دا به د ماشوم په مستقبل کې د مختلف جراثیمونه لکه بیکټیریا، وایرس وغیره هغه چې کومې بیماریانې جوړوي د هغې نه به دا ماشوم محفوظ ساتي. د دې نه علاوه د ماشوم کم نرو فایبرز چې دي دا مخکې لغړ وي، د دې نه څه کوټینګ نه تاو، خو په دې سټیج باندې د دې نه مایلین شیت یا کوټینګ تاو شي، او دا داسې وي لکه د بجلی د تار نه چې چپ چاپیره دا پروټیکټیو لیر یا کوټینګ وي. اصل کې دا پروټیکټیو لیر یا مایلین شیت بیا د نرو فایبرز کم کار چې دا نورم تیز کی، دا نورم په تیزه سره کمیونیکیشن یا سیګنل پاس کوي. ښه مخکې به د ماشوم د وینې پیداوار یا د وینې د خلیو پیداوار چې و دا به په وینه یا په لیور کې کېدو، خو په دې 2مه میاشت کې د ماشوم د وینې د خلیو څومره پیداوار چې دی تقریبا ټول پیداوار هغه په بون میرو یا د هډوکو ترمنځ د هډوکو په منځ کې چې کم مزغړی وي یا مغز وي یا غوښه وي، په هغې کې د وینې د خلیو ټوټل پیداوار په هغې کې سټارټ شي. ښه اوس که د څه بیمارۍ یا د څه وجې نه د ماشوم بې مودې یا د وخت نه مخکې په دې میاشت کې پیدا شي، نو دته تقریبا زیاتر آرګن یا اعضا ډیولپي، او که فرض که دته سپیشل میډیکل کیر ورکړلی شي نو دی پاتې کیدی شي، دی پایلی شي. خو چونکې دا پړپوس فلی ډیولپ نه وي، نو د هغې د وجې نه دته سپیشل میډیکل کیر پکار وي چې د سروایول ممکن شي. یو میډیکل کنډیشن کوم ته چې پلسنټل انسفیشنسي ویل کېږي، په دې کې پلسنټا د ماشوم ته صحیح یا پوره غذا یا اکسیجن یا وینه نشي مهیا کولی، او د دې د وجې نه د ماشوم په نشونما او په ډیولپمنټ باندې سیریس اثرات غورځېدی شي.
یو بل میډیکل کنډیشن دی چې هغې ته فالس لیبر ویلی کېږي. په دې کې د مور ته داسې دردونه محسوسیږي او داسې ورته لګي لکه چې په رښتیا زما د ماشوم پیدایش روان دی. اکثر اوقات دا کنډیشن خطرناک نه وي، خو که فرض کا دا کنډیشن پری ټرم لیبر ته لاړ شي یا ماشوم ته څه کمپلیکیشن وي او په هغې کې د پری ټرم لیبر چانس وي، نو په دغه کیس کې بیا دا کم علامات چې دي دا لږ سیریسلی اخیستل پکار وي او دا د خپل میډیکل پروفیشنل یا ډاکټر سره ډسکس کول پکاري. دا زمونږ نننی ویډیو، زمونږ دا ویډیو سیریز به جاری وي. په نیکسټ ویډیو کې به مونږ د ماشوم د مور په خېټه کې په 8مه میاشت کې په ډیولپمنټ او نشونما کې چې کمې تبدیلیانې راځي هغه به ډسکس کوو. که فرض که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي او تاسو ترې څه نوي زده کړي نو دا ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که فرض که تاسو نوي یې نو دا چینل ورسره لازمن سبسکرایب کړئ، ځکه چې زموږ زیاتر ویورز هغه نوي خو چینل نه سبسکرایب کوي، نو چینل لازمن سبسکرایب کړئ. ملاویږو به تاسو سره په نورو خوندورو ساینسي او معلوماتي ویډیو کې. تر د هغې پورې د الله په امان.